د تاریخ اتلان سلطان سلیمان القانوني داسې یو بادشاه چې په ټوله نړۍ کې د سلطان العالم د نړۍ په بادشاه سره مشهور کوم چې د عثماني خلافت یو ډیر نیک او مجاهد پادشاه و. خپل نوم یې سلطان سلیمان القانوني و. نوموړي په خپل 48 کلن خلافت کې عثماني خلافت د نړۍ یو سپر پاور هیواد جوړ کړ. هغه د خلافت داخلي او خارجي دشمنان وځپل او نبوي سنت یې راژوندی کړ. ټول مسلمان او غیر مسلمان مورخین په دې خبر سره اتفاق لري چې د عثماني خلافت زرین او شاندار دور هغه مهال و چې کله سلطان سلیمان القانوني خلیفه و. همدا جهاد پرمختګ ورکړ. د نوموړي د ژوند تر ټولو مهم او خطرناک جهادي غورځنګ د محاکس په نوم یادیږي، د کوم د عمله چې په ټول اروپا کې د ماتم اعلان وشو. د اسلامي امت د دې ستر خلیفه پوځ دومره روب او خوب درلودی چې په حرکت سره به پر ټوله اروپا باندې بیره او لړزه خپره سوه، ځکه خو په ټوله نړۍ کې د احترام په سترګو ورته کتل کېده. د همدې خلیفه د خلافت پر مهال اسلامي پوځونه د اروپا زړه ته رسېدلي وو. 2 کرته د خلافت پوځونه د فینیا تر دیوالونو ورسېدل او ویې لړزول، بلکې د همدې خلیفه پر مهال عثماني خلافت په 3 برعظمونو کې خپور سوی و. سلطان سلیمان القانوني د خلافت پر مهال بغیر د مبالغې څخه د هغه پوځونه د نړۍ لومړۍ درجه او د هغه وسله د نړۍ تر ټولو خطرناکه او جدیده وه، تر دې پورې چې په سمندرونو، بندرګاو، ساحلونو او وچو باندې د همدې پوځ واک چلېدی. جرمني تاریخ لیکونکی هالمیر لیکي دا سلطان مشته تر سلطان صلاح الدین ایوبي هم ډیر خطرناک دی. یو بل انګریز مؤرخ هارود لیکلی د سلطان سلیمان قانوني